الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. کتاب ریاض الصالحین 212 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د شپې د تهجد منځ او د قیام الليل فضیلت او غورواله. په دې باب کې دریم نمبر حدیث دی سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب نے روایت ته اغا د خپل پلار نه روایت کوي سالم چې عبد الله پلار دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نعم الرجل عبد الله عبد الله ډیر ښه سړی دی او بهترین سړی دی لو كان يصلي من الليل کچرته دی د شپې منځ کو تهجد کول او د قیام الليل د منځ پابندي کوله. قال سالم وی د عبد الله بن عمر بن خطاب زوی نو کړه چې د الله پیغمبر دا خبره وکړه او عبد الله بن عمر هغه خبر شو ویوردله نو فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا. به عبد الله د دینه بعد د شپې به نو د کېدو مگر لږ خو به کو ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کوتای او تقصیر ذکر کړه چې دا ډیر خسړې دي خو چې د شپې تهجد او د شپې منځ کوي. واقعا دا چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو کله چې بر سحر منځ او جمع وکړه صحابه کرامو ته مخ راواړو نو ورته ویل چې من منکم را رؤیا تاسو کې چا خوب لیدلې دي او راته وی چې زه راځي تعبیر راو باسم. نو دلته عبد الله بن عمر بن ناستو یو صحابي به خوب ویل بل صحابي به خوب ویل په دې کې عبد الله مرمان کو چې رزم دي چې یو خيسته خو بینم او د الله پیغمبر ته ویمو هغه ماته یو خيسته او مزیدار تعبیر راو باسي. ورځو کې یو ورځ دی خوب ولیدو خوب داسې ویلو چې دا وزو دیما یو دوه کسان ناشي ملائکه او ما را پاسي ما رضا سره روان کې بومځي داسې یو ځای ته مې بودی چې التا ور دی کویا ده په دې کویا کې ور دی بیر یاد کړو کویا ده او پاغه کې دا شانته ور دی بیر په عربی کې هغه کویا ته ویل کېږي چې دا غاړې له ګوچتي شي او پخې شي او چې د کومو کندي د کمزي هغه کویا او دغه غاړې او چتی شي ویني او پخې شي ویني هغه ته قلیب ویل کېږي. نو دې یو ځای ته زبودلم چې کویا ده پاغه کې ور دی او دغه ځای د مقام ته زور واستما په دی ور کې ما ځنې کسان ویلدو داغه دور چې کم کسانو دی ور کې در نماز نه کسان ویلو خو د کسانو مونږ یاد کړی دی روایت کې چې دا کس دا ما ویل خنه دا کسان په جندل خو هغه یاد کړی نه دي د ور د کله مزوره شه د مازی بوتلما یو بل ملائکه هغه راغه ماته ویل چې لم ترع ویری ګمو دا اوس ساده پاره نه دی چې وطن غردولې کیږي تا ته پوره اطمینان ده او پوره خوشحالي ده دی ورته به ته نه غردولې کیږي ویری ګمو. او د الله پیغمبر ته خوبي ویل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه باره کې حفصه زهاته ویل حفصه دی خور وا د الله پیغمبر بیبي نو هغه ته چې دا خوبي ویل دی عبد الله بن عمر چې خور داسې خوب ملي دی الله پیغمبر ته پوسوکا ځکه الله د پیغمبر نه حیا ډیره زیاته کوله ما ته مقصد حاصل شي ستا په ویل باندې ناغي چې ته پوسوکو نو د الله پیغمبر دغه په باره کې ویلا نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. دا عبد الله ډیر خسایره خو چې د شپې مونږ کوو د الله پیغمبر دغه یو قسم صفته مو ګوره په دې خوب کې ورته تللی دی کویا خو ته تللی دی ورته ولې شي نه معنا د امر ملا شوی د ورنا په د شپې تهجد مونږ ګوره هغه ټیم کې ځواني حالت د عبد الله بن عمر نو دا شاده په جمعات کې پرې وته د الله پیغمبر په جمعات ته حتما نه ته نه به کتي دا د شپې پاتې او تهجد کوي نو د شپې تهجد شي ظاهري حالات د شپې تهجد پابند نو کړي دا خوب ولده د الله پیغمبر دغه په حال کې ویلا او شان کې چې عبد الله ډیر خسره دی ډیر بهترین شه دا ګوره خسته خوب لیدل او ور نجات ملو شوی دی ملائکه دا بوته د ور نه بچ کړي دي خو د شپې تهجد کوله
عبد عبد الله بن عمر هغه غیرت ته ګورا او داغه احکار ته ګورا سالم داغي زوی هغه وی د دینه بعد چې دا خبره دی واوریدله چې ما خو یو غت تفسیر دار چې د شپې تهجد نکوم فرایض پابند روزو پابند نیک عمل انسان نو داغي بعد د ازما پلار چې د دینه بعد به د شپې له خوب کو او نور به ټول شپه به خو سالم یې حالات به داسې و چې د عبد الله زما د پلار په حالت دي چې د شپې ورګو عبادت به کو تهجد منځونه اذکار دا به کول نو ماته چې سالم بچا بار ته وځه چې اوس پښمنی وخت ده کنه ده سحر ته نږدې وخت ده کنه ده نو زه بار ته راوتم سحر بنو خاطر پښمنی وخت بنو نو دا شان ته به ورنوتم چې نا پلاره ته پښمنی وخت نه ده نو کله چې دا شان ته بهر راوتم چې کله به سحر ختلو نو ما به سحر ختل نو باغ ټیم کې بعد هغه عبادت بس دا سی واجب انسانو الله دې موږ ته وجهت کې سره وځي نو واقعا دا سی وجداسي حالت کې به الله پیغمبر دغه بشان کې دا ویل نو په دې حدیث کې و فائدہ دار چې د شپې تهجد مونږ کول دغه پابندي کول سره رسګات کوي دولس کوي اتلس کوي څونه چې کوي خو چې الله د پیغمبر په طریقه باندې خشوع تواضع سره رکوع سجدا قیام دای برابر وي او ته اقل کني نشي کولای دوه رکعات کو سره باندې او همیشه وکي نو دی باندې انسان ته نجات ملويږي د ورنا دویم فائدہ په دې حدیث کې دا چې کله کله یو سړی ته پکار دی مؤمن مسلمان ته چې د خیر او د علم دغه شاته حرم فکر دغه تمنا وکي ور عبد الله بن عمر په دې کې تمنا کړل چې صحابه کرام خوبونه خيسه خيسه د الله پیغمبر ته زیر ور کوي خيسه خيسه تعبیرونه وته کوي ودین تمنا وکړي چې راکاش کې دې شي خو وینوا او د الله پیغمبر ما ته دغه شاته سوکي هغه ماته د الله پیغمبر تعبیر راکي نو دغه شاته موږ تاسو دا خو دنه کوي چې د خیر د علم هغه حرص پکار دی او دغه فکر پکار دی او دغه تمنا ورزو پکار دا چې د پلانګي سره دوه دیندار به زم دیندار شم پلانګي سره عالم به زما بچي عالم شي پلانګي سره د قران حافظ دی او د پلانګي بچي سره کامل دي زما بچي به نه کامل شي دغه شان ته لګه تمنا دې د وڅوکړه د خسته خوب وکړه ځکه خسته خوب دلیل په دې خبره باندې چې دا سره نه کامل دي چې سره هغه نه کامل دي او بل فائدہ به کې دا دغه شانته د فضیلت د عبد الله بن عمر پکې دی دغه ناشنا فضیلت به ډېر خسره دی ته د شپې تهجد دغه شانته چاغه کوله او د عبد الله بن عمر دی فضیلت ته ګوره چې الله د پیغمبر د لارښوونه څنګه واوریدله هغه چرته به تهجد پرې نه خودل سم د سی پاګه باندې مضبوط هغه ودرې دا موږ تاسو ته خي دا حدیثونه موږ اورو د علماء د خطبه موږ اورو دا بیانات موږ اورو د دې لپاره چې د مولوی صاحب یې کړی دي او دغه شانته په تامه منتر پخې او دغه شانته قران تفسیر هم کوي او دا حدیثونه ویل کیږي او دا به عمل غرضوا د مؤمن غیرت دا د مؤمن حالت دا ده د الله د پیغمبر ته قواوري هغه عمل کول کوشش وکړه عمل درته کې ناراضي هغه به کوشش کوو دعاګار د الله نه غواړه چې بده به څوک عمل وکما او بل خبره فائدہ به کې دا چې ګور عبد الله بن عمر د قصې ته وګوره یو خبره واورده ژوند ولا ټول تغیر زندگی ولا بدل کړه شپې خو به ځامانه پارام څنګه خبره نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله ډېر خسړې دی وګد شپې تهجد کوله دا خبره ورته کلک ودرې او دماغ کې واچولا او د الله دې مدد وغوښتو د مرګ پورې وبه دې شپې بل خوب کو ټول شو به شو ګیروا او د الله بندګي عبادت به کو نمنګ تاسو ته راخی چې ګوره دا حدیثونه دا خطبه دا درسونه د علماو دا اورا او دا یو خبره دي چې کوم نصيحتونه دي او کوم خبرې دي دا ځین کاته او جن په دغه شان د تغیر کا واقعا د علماو ډیر زیات راغلي چې یو خبره اوریدل دا او دغه شان دا یو خبره نه تنولې دا او جن ډیر زیات بدلون راغلی یو د عبد الله بن عمر دا قصه یو خبره واورده او دا غیر به څومره کامل انسان دی جوړ شپه ټول شپه عبادت کوا او د الله بندگی کوا یو عالم بارک راضي د کوفی غټ محدث ته ابو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي او د دې لقب دی متين ولکی هغه چاغه د خټ والای پیر ولکی خټ ته متين معنا دا د خټ والا چا دې ته پوښتنه کوم متين تا ته ولې کیږي متين تا لقب دی متين دا ولي ودې د خپل قصه د زما شوما د ماشومان سره مليوي کول لامبو می کوله په وبو کې لامبو می دغه شان ته کوله او باغ کې مصروف ما د ملګرو زما بشابه د خټي والي خټي چی والي بلې کې ابو نعیم راغی او دې ما ته یا متين لم لا تحضر مجلس العلم اے د خټ والا
ګوره ته علم والا سړی ته طالب او ته دغه شانته د علم د مجلس ته حاضر شوی نه وته د علم د مجلس ته حاضر شوی سره شان سره دا جوړیږي چې په شان الله خلق والی خلق والی او تقلار دي ماشومان سره لوبي کې او بلوغ من وصوفي او د علم حلقه د علم درس د علماء درس هغه ته پرې ده یا مطین هغه ته تعلیم ویل یا مطین دغه والا یدغه خبره و زماله کې پرې وکړه او دا مثال لقبم کې خود مطین او دینه بعد شرطم دغه شان ته هغه د علم نه پاتې نشم ارجه کې چې حلقه د علم او عالم او د سما او بزدان نسوي دا دومره غټ عالم ته الله تعالی په یو خبره باندې جوړ کو د یو خبره ورغلو سره دا څه خبره ده چې د یو خبره فکر تواچولا ذهن تواچولا او دغه جمله بدل حتی دی شاګرد چاغه وی یو لک حدیثونه ما دینه لیکلي دي یو لک حدیثونه ما دینه یاد کړی چې دا څوک دی هغه عالم مطین عالم دی یو بل واقع کې راځي عالم واقع ده او دا شیخ چې خالد الازهری دا به مصر کې جامع ازهر کې استاد دی او ډېر کتابونه هم دي لیکلي دي کتابونه لیکلي دي چې هغه د شانته دی په جامع ازهر کې د لوستل کېږي یو خبره دا غاټ سره او دی د ابتدا جامع ازهر کې دی وظیفه وا دی به دیو بلولا طالبان ته دیو بلولې په هغه کې بدل شتیر نه دی دیو بلولې او طالبان په خپل درس ویلا دا خپل کیسه ذکر کوي او خصه دا ذکر کوي چې ورځ ما نتکل دیو کې متیل اچول د ما د تیل دی طالب په کتاب باندې واختل یو طالب کتاب لوستو ما دیو د برابر ولا نو د تیل لاوله کې د طالب په کتاب باندې واختل د طالب په کتاب باندې د تیل واختل نو ما ته طالب ویل یا جاهل انا په انسان یا جاهل انا په انسان کله ورغور زما کتاب دی لیکو او تل به واړول ما د یدي خبره سره زما په بدن کې وجذبه را پیدا شو چې نه کده جاهل الله انسان پیدا کړی ما ګور نن دا طالب ته ګور څونه قدر چې علم کوي او د جاهل انسان ما نه په انسان ما تاسومره یعنی غلط نه دی زما زګه جاهل خو زګه د دین خبر نه ما عالم نه ما ودغه نه بعد ما شروع وکړه علم ته کاری ولا قران حديث علماء مدرسي ارجه تطلب دا علم حاصلو ودغه خبره چې یا جاهل یو طالب ما ته جاهلا انا په انسان دا تنور په ما د کتابونه ذاتل ورول ودغه خبره په کې انقلاب راوست ژوند ولا بدل کو او هغه راوله دغه نه بعد دومره عالم ته جوړ شو جامع ازهر کې استاد جامع ازهر کې استاد غټ علماء ته درسونه او د مجاهد او د یو خسته کتابونه لیکا چې هغه جامع ازهر کې بستا کتابونه لیکل کېږي چې عالم ته جوړ دا نو چې موږ غټ یو علم کو او زمونږ بجو باندې قران نه ساجيږي ستا بجو باندې سره پاپړ دکانو د قران خبره کې هغه ارته کې پیژنې ارشه ریډ تمارین والله مونږ ایران چې دې سپینګری څه کړه دا دکانداري کې دا شی څنګه معلوم دی خو چې قران ته کې نه جبه مو ته پیره د قران نه بوجم حدیث درس په دماغ بوج کېږي مانستا د الله سره تعلق نشتا د الله سره تعلق پیدا کومه جذبه دی شي پیدا کا ارسبت الله تعالی نصیب کی په دې خبره الله موږ عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد